پرده د سترګو ښه ده که د بدن ښه ده؟ پرده باندې دنیا جان مجلسونه کړي دي، خو نن به موږ د پښتني ټولنه کې په بې پردګي باندې مجلس کوو چې په پښتني ټولنه کې د پردې څه اهمیت ولو او نن سبا څه حالات دی. پرده باندې به غږیږو چې کومه پرده ډیره لازمي ده چې نن سبا په ټولنه کې موږ ورته اړ یو. حالات خو نو تاسو ته در معلوم دی چې په دې حواله باندې دغه څومره مجلسونه کیږي په بازار کې، په ودو کې، چې یاره ای ته ګوره هغه ته ګوره. بیا د موبایل زمانه ده نن سبا وروره، څه حال شروع دی پر ټیک ټاک باندې شروع دی. دا هم د بې پردګي په زمره کې راځي. نو پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. هر مخصن زه دلته پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. دا د پښتونولي د پښتونوالو چې کوم زما یو لړۍ ده، یو سیریز دی د ویډیوګانو غه، دا جاری ده او پر دا باندې به مخته مجلس کوو. نن موږ په پرده باندې مجلس کوو چې په پښتونولي کې پرده داسې یو صف دی، داسې یو قدر دی، داسې یو ویلیو دی، داسې یو دود دستور دی چې دا د په پښتونولي کې، پښتونوالي کې ډیر زیات اهمیت لري. پښتانه خو زما هغه بله ویډیو خو تاسو ته در معلومه ده چې په پوړنې باندې ما کړې وله چې یاره پښتانه دا د پردې په حواله باندې چې کله مجلس کوي نو اشاره یې کومې خواته وي؟ اشاره یې هغه عمل ته د کوم څه چې د ګناه سبب جوړیږي یا د ګناه شروعات کیږي، آغاز کیږي. اوس ضروري ده نه ده چې هغه د بدن پرده ده، بلکې یا دا د کور پرده هم ده، د سوچ د فکر پرده هم ده. پرده باندې چې دی هغه کم فلاسفرانو او دلته زموږ د پښتني ټولنې چې کم شاعران او ادیبان دي هغه هم په بې پردګي کې خپله برخه اچولې ده. مثلا دی چې په دا شاعري کې د شونډانو، د سرو شونډانو، د بارخوګانو، د زلفانو، د ښایستو سترګو او د یو ښه بدن او د دې د پوړنې او د کالي او د قد و د قامت د حسن تعریف کوي، نو دا په بې پردګي کې نه راځي. نقطه قلم دا ته را استعمالی او نو د پښتنو چې کم شاعران دي، ادیبان دي او فلاسفران دي، دا هم په دغه فحاشي او بې پردګي کې خپله برخه اچولې ده. و دا پرده د کومې خوا را روانه ده؟ د دې حکم د چا د طرفه دی؟ د دې حکم د الله رب العزت د طرفه دی، خالی و موږ ته نه بلکې عیسایانو ته، یهودیانو ته. په دنیا کې دی مذهب ماته دی راوښوه چې د بې پردګي او د فحاشي اعلان یې کړی یا ترغیب یې کړی. دا هتیار، دا شیان دا د ابلیس او د شیطان په برخه ورتمام دي. بس هغه بیا دا کارونه کوي، دا د هغه لوازمات دي، نه د هغه شیان دي، هغه استعمالوي. نو په پښتني ټولنه کې او په دا علاقه کې او په ټوله دنیا کې یو بیس د ډیره وخته د ډیر زمانې سره روان دی چې یاره دا پرده چې ده دا د سترګو د سوچ غه لازمي ده او که د بدن غه. اوس ګوره ستر چې دی، او ستر خو نو چې تل لمونځ کوې نو خو د نفس لاندې علاقه او بیا د ګوډې دی د دې څخه لاندې دغه جسم دا په ستر کې راځي. د ښځه خو ټوله بدن ستر دی. دلته یو موقف دا ورکول کیږي چې باید په حج او په عمره کې خو دا مخ خلاص وي. نو د مخ خبره موږ نه کوو وروره، موږ د پښتني ټولنه کې د پردې په حواله باندې غږیږو چې یاره زموږ د پښتني ټولنه کې پرده پخوا څنګه وله، اوس څنګه ده. اوس پخوا چې برکه به وله، برکه هم هغه پخوانۍ برکه نه ده، هغه رخچینه چې بیا ورته ویلې نه، یا به دا رقم دا زموږ د څکزۍ په دا علاقه کې دا بوغره چې بیا ورته ویلې غټ هغه کاکټیل والا، لکه نیازیان چې په دغه کې کوي په دا د عمران خان او کلي کې چې کوي نه میاوالي کې،
هغه سپینې برکې به مې لیدلي، یا زموږ په دا کندهار کې شنې برکې خو به مې لیدلي، سپین هم شته، غټ دلته راچولی یو میخې پکې ټکولی نو نه، یا په برکه کې چې باید لږ هوا ورځي، لږ کولم کولی نه. نو د پښتنو خو د اوله سره د اسلام او سمخ کې هم او د اسلام آباد هم د پښتني ټولنې کې د پردې ډېر زیات اهمیت دی. زموږ په پښتنو کې خو چې دا جنګ وي د دوو قبایلو د علاقې او د ګروپانو سره جنګ یې سره نه ختم کیږي، نو دا ښځه یا زنانه یا دا میرمن یا د تور سره دا و جنګ لر راسي، دا خپل پوړنی داسې تیس کې یا په هوا کې چې دی هغه یې وشوري پورته کې د ګرتې ښکاره کې، یا بې پردګي داسې یو رقم ښکاره کې نه. نو پوړنی مطلب سونګ مطلب ښځه خپل مخ ښکاره کې، بیا د بې دماغ او بې پردګي وکړي. نو د دې په احترام کې دا دوه قبایل چې دي هغه راولاړ سي، دا پوړنی برته راواخلي، دا د تورسرې پر سر یې ورکښېږدي، د میرمنې او د ښځې پر سر احترامان ورته کښېږدي، هغه جنګ د دې په احترام کې ختم کړي. نو پښتنو خو د پښتنو په قبایل کې د پیړۍ پیړۍ سه د پوړنې د برکې د پردې ډېر زیات احترام شته، او بیا پرده د ښځې سره خاص کر منسلک وي چې یاره دا ښځه باید چې بې پردګي نه وکړي، د باندې نه وځي، بل چاته مخ نه کړي ښکاره. خپل محرم چې کوم خلک وینه په اسلام کې خو محرم خپل رشته دار چې دی هغه ته حج عمرې له بیولی سي، اوس به لږ خود د رعایت به کړي، لیکن بنیادي طور د پردې په پښتنو کې ډېر زیات اهمیت شته. زموږ په دا پښتني علاقه کې دا چادر چا د شال، اوس خو ګرمیانې سولې، چادر و شال به دا ښځو استعمالوي، غټ چادران به د پښو پورې تلو. د برکې دلته کم رواج و، برکه به د عربو په د دې څخه مله راغلې ده. بنیادي طور برکه چې ده هغه د پښتنو خپل د پردې هېڅ خپل شی نه دی، دود دستور نه دی. تاسو دا ترک و د ناصرانو د قبایلي و غلجیانو دا خلک به وینئ نه، هغه خو برکه نه استعمالوي، هغه چادران دي، شالونه دي، نه غټ نسواري رنګ یا زرغون کلر چې یو رقم کلر وي، یو رقم رنګ وي، داسې غټ چادران استعمالوي پر بدن او پر مخ باندې دی پټ کې، خالي دا سترګې ښکاروي نه، نو به دا پرده دې ته وایي. او ډېر خلک بیا وایي یاره پرده چې د هغه بس د زړه ښه ده. ډېر داسې خلک شته چې پردې او برکې استعمالوي، بیا د بې دماغ بیا غلط چمونه کوي. نو په هغه کې د برکې او د پردې څه قصور دی نه، هغه کې څوک په پرده کې غلط چم کوي، پټ یې کوي، کې ښکاره کوي، په هغه کې د پردې هېڅ قصور نشته نه. قصور خو د هغه انسان دی څوک چې په پرده کې یا ژیره پرېږدي، یا په پرده کې یا په لنګوټه کې هم غلط کار کوي، او که شی وکړي او لس ګرځي هم غلط کار کوي. نو دا د دې څه د پردې او د بې پردګي هېڅ دغه نشته، ستا د سوچ چې دی هغه قصور دی. نو د پښتنو په نن سبا دور کې تاسو وینئ په دا مارکیټو کې یا په دا ټیک ټاک کې چې کوم نجونې ویډیوګانې جوړوي، نو حالات خو ستاسو د مخه دی، او ډېر په دې باندې مصیبتونه پېښ شوي. داسې یو څوک غیرتمند رشته دار راوځي، هغه بیا د نجونو دا ښځو ته بیا نقصان ور ورسوي، نه د مړي پورې سره ورسېږي، د بدي پورې ورسېږي. نو دا عمل کوي څوک، دا څوک په دا ښځه باندې یا په دا نجلۍ باندې دغه بې پردګي او فحاشي کوي څوک، نو ظاهره ده ریاکاري یې پکوي، نمود و نمایش یې پکوي، مستي یې پکوي، شیطاني قوتونه یې پکوي، ابلیسي قوتونه یې پکوي. پخوا خو خلک و ښځې ولې ټوپک ولو، چاړه به ورسره وه، او ښه ژوند به یې تېروي. او زما په یاد دي دلته به د ترک و غلجیان راتلو، دا زموږ په علاقه کې دا کپړې به یې خرڅولې، توپنچې به ورسره وې چې به یې که څوک مازې وترېدلو، جنګونه به یې کول. دا زموږ مشران سپین سرې ښځې خبرې راته کوي، وایي کله کله دا غل و، دا مشران زموږ د کور خلک به سره تللي وو بازار له، نو دا د میرمن د کور ښځې چې وې هغه سره به توپک کولو، او پر دا جایدادو پر کور به یې نګراني کوله. نو د پخوا
غیرت ولو، عزت ولو، احترام ولو د ښځو په حواله باندې. نن سبا تاسو ته معلومه دی کم حالات ستاسو د مخه دي، زه بیا څه بیان کم، خو مجموعي طور دا دی چې حالات ښه نه دی. په داسې حالات کې پکار دی چې څوک په خپل زنانو ښځو باندې یو څه نه یو څه داسې د پردې په حواله باندې یو روایت قایم کړي. دومره هم داسې اوپن خو نوم ښه خوند نه کوي نه. او ما خپله په داسې یونیورسټیانو کالجانو په دا علاقو کې وخت تېر کړی دی نه. او تاسو هم یقینا بار ملکونه به تللي یاست، هلته به زما دا ویډیوګانې ګورئ. نو د بې پردګي چې کوم نقصانونه دي در ما به تاسو ته ښه در معلوم وي چې دا د یورپ چې کوم ریپورټونه راځي په هغه کې دا ویلي دی چې بهی هلته د فحاشي او د کرایم ریټ سټریټ کرایم ریټ څو ریشو دی. تاسو در معلومیږي څوک چې پرده نه کوي اوپن ګرځي هغه ګوا مطلب دا دی چې زما ټولو ته دعوتي عام دی بهی راسئ که ما سره هر څه چم کوئ بېادبي دې معافي. او څوک چې پرده کوي هغه وایي چې بهی نو هر څوک تاسو که سره یو کامن سنس هم خبره ده نه، عام فهم خبره ده چې څوک پرده کوي د هغه سره مجلس څوک ډېر په احترام او دایره کې کوي نه. په دا ځاګیانو کې هر ځاګی چې کمباین یو ورک وي نه. او څوک چې بې پرده وي د هغه سره څوک ډېر کله داسې د هغوی د مخه ډېر غلط خبره وکړي چې هغه د محفل د آداب خلاف وي. نو په هغه کې قصور چې دی قصور د هغه ماحول دی کوم چې چا جوړ کړی دی نه، و چا د پاره چې جوړ سوی دی. نو په داسې ماحول کې زه ډېر په پرده کې دا خبرې کوم نه. نو دوستانو پرده باید چې څوک خیال وساتي. نن سبا په پښتني معاشره کې بې پردګي بیخي زیاته ده. دا علما خو ګرده ورځ پرګایېږي هر څوک دی نه. باید چې څوک د خپل کور څخه شروع کړي، د خپل ځان څخه شروع کړي. د ښځو په باره کې که د پردې ذکر سوی دی نو نران ته بیا دا ویل سوي دی چې د خپل سترګې لاندې کوي نه. که هغه بې پردګي کوي نو ستا سترګې خو ستا تو دا سترګې لاندې وساته او احترام وکړه. ستا پرده بیا دا سترګې دي نه. نو هغه نه خلک وایي یاره ډوډۍ که د بل و نس خو دې خپل ولو. نو که دا بې پردګي هر ځای شروع ده نو سترګې خو دې خپلې دي. د هغه خو احترام وکړه، د خپل سوچ احترام خو وکړه، پر خپل ځان خو په خپله کنټرول وکړه. دا ماته ډېر خلک وایي یاره ته انفرادي ولې ګایږې، اجتماعي خبره ولې نه کوې. باید ته د خپل ځان سه شروع کړه، بیا به ته اجتماعیت ته ولاړ سې. یو وارې د ځان سه شروع کړه چې باید زه څه یم زه څه نه یم نه. دا د تصوف خو هم دغه خبره ده. زه خپله د صوفیزم والا سړی یم، لهذا ما ته معلومیږي چې باید د ځان اصلاح وکړې. دی دې لکه د ټوله دنیا چې د اصلاح وکړه. نو هر سړی چې په ځان کې باید چې وګوري و ځان ته ګوته ونیسي و بل ته نه. بل ته خو هر څوک ګوته نیسي، ته دی باید ته ځان ته سوچ و چې بهی په تا کې کومه کمي ده، کېدای شي په تا کې کمي تا یو چاته نقصان ورسولی، د خدای معافي وغواړه، د هغه یې وغواړه او دعاوې کوه چې بهی د چا سره په غلط محفل کې نه سیاخته، په غلط مجلسو نه سیاخته. نو د بې پردګي په پښتنو کې د عزت او د ننګ او د ناموس دا ډېر زیات خیال ساتي، ډېر زیات احترام پښتانه چې دی دا پرده چې ده دا صرف یو ټوکړه نه ده، د کپړې یو ټوکړه نه ده، بلکې دا د وفا، د ننګ، د ناموس د دې څخه مختلا یو خبرې دي پر دا باندې. دا د یو احترام جذبه ده، دا د عزت مسله ده، دا د تحفظ مسله ده چې پښتانه په ننګ و ناموسو په پرده باندې سر قربانوي. ولې د ناموس چې دی هغه د ښځې سره د لور سره د خور سره تړلی دی. نو ستا و خور و لور و مینې ته چې څوک په غلط نظر وګوري، پښتانه د هغه سترګې ورباسي. د خپل عزت و د ننګ و ناموس دپاره د پردې دپاره پښتانه در هر حده پرېځي، خو بې پردګي نه قبلوي. هېڅ دا ده نه موږ په توګي والای نه د فیصل آباد والای. پښتانه په کم سوچ را روان دي چې هر څومره ماډرن سي، هر څومره مخته ولاړ سي. د پښتنو یو غیرت، یو رنګ، یو رګ خامخا پکښې وي. نو دا پرده چې ده هغه صرف د یو کپړې یو ټوکړه نه ده، بلکې دا ښځې ته د سړي دپاره یو د تحفظ اعلان دی، یو سیکیورټي ده، یو عزت دی، یو ننګ دی، یو ناموس دی.
پر دا باندې در هر څه باندې دی تېرېږي. نو الله دې وکړي چې اول د واره زموږ پر سوچ په فکر کې پاکیزګي راسي، بې پردګي د موږ څخه ووځي، ختم سي. نو د دې سلسله به جاري په پښتونوالي کې دا یو سلسله د لړۍ د جاري ده. نن موږ په پرده باندې مجلس کوي چې پښتانه و دې ته د ننګو د ناموسو د عزتو د تحفظ یو درجه ورکوي او د پوړنې د خلکو د ښځې د عزت لپاره دوی جنګ کوي هم او جنګ دروي هم. نو د دې سره سم ماته راکړئ اجازت د نقیب کلزی دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ. هر ماخستن به موږ دلته پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوو. حاضر دم ماته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.